السلام علیکم ګرانو کتونکو. السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه یې تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک. امید لرو د الله نه چې ټول به ښه یې. مونږ ویل راشه نن لږ لایف راشو، دا لایف خبرې وکړو. زما منیجر هغه مونږ ته ټلیفون وکړو چې یاره نازیې پسې خلک فیسبوک کې الټه پلټه خبرې کوي، تاسو لږ لایف راشئ او دا خبرې وکړئ. نو اوس مونږ روان یو، پروګرام ته روان یو او کوشش کوو چې تاسو سره لایف هم راشو، لایف راشو، تاسو سره لږ خبرې وکړو. او ګرانو کتونکو داسې چل دی، یو څو کسان دي هغه فیسبوک کې خپل پیج دپاره یا خپل یوټیوب دپاره یا څه اخبار دپاره چې هغه په خپل یو کسو هر کال به یې واده کو، نو یو بل کس ترې پوښتنه وکړه چې واجي صاحب په دومره ډېرو ودونو باندې څه کوې؟ نو ده ورته په ځواب کې وویل چې ما ته د واده درېیمه شپه او بله د نکاح هغه صحنه چې وایي زلمی راولئ چې نکاح ورته وتړو، هغه ما ته ډېر خوند راکوي. نو دلته هم د ناز اقبال هغه خبره ده، او جاوید پیزا او ناز اقبال د الله لپاره تاسو یو بل سره مه نږدې کېږئ، چې تاسو چې یو بل ته نږدې کېږئ نو دا په زنا کې حسابېږي. او هغه د حق لارې ملا چې تاسو ته یې دغه لاره درښودلې چې ستاسو طلاق نه دی واقع شوی، خدای دې هغه ته هم هدایت وکړي.